د پاکستان تازه او بل خطرناکه لوبه پاکستان څنګه د افغان طالبانو خلاف عملیات پیلولو اعلان وکړ. پاکستان تازه څه ویلي دي؟ آیا پاکستان به دغه کار په رښتیا هم وکړي او کنه؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. پاکستان په خپل خاوره کې د افغان طالبانو د ځپلو خبرداري ورکړې. د پاکستاني پارلمان غړو ویلي چې دغه هیواد لوړپوړو پوځي چارواکو په پرونی غونډه کې په پاکستان کې د میشتو افغان طالبانو پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی دی. یو شمیر پاکستانی قانون جوړونکو د نوم نه خپرېدو په شرط د مشال راډیو ته ویلي چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال باجوا او د استخباراتو رئیس ویلي چې ښایي په پاکستان کې د طالبانو د ځپلو مسله سخت غبرګون هم ولري، نو پاکستان باید غبرګون ته چمتوالی ولري. دا ناسته چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړه شوې وه، پکې د سیمې پر وضعیت خبرې اترې شوې دي. دا څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان څو ورځې وړاندې په یوه مرکه کې ویلي وو چې که چیرته طالبان په زور واک ته ورسیږي نو پوځ به یې څه ونه کړي، خو افغانستان سره به خپلې پولې وتړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.